د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث دی. شمس الدین محمد بن عثمان الذهبي رحمه الله په خپل کتاب الکبایر کې رانقل کړی چې محمد رسول الله ویلې 4 ښځې به په جنت او 4 ښځې به په دوزخ کې وي. هغه 4 ښځې چې په جنت کې وي هغه دا دي: اوله پاک لمنه میرمن چې د الله رب العزت او د خپل خاوند پیروي کوي. هغه ښځه چې د الله نه ویریږي هغه به پاک لمنه وي، هیڅکله فساد ته مخه نه کوي. هغه ښځه چې د خپل خاوند اطاعت او پیروي کوي هغه به هم پاک لمنه وي، هیڅکله به فساد او منکر ته مخه نه کوي. دا ښځه هم جنتي ده. دویمه صبر کوونکې او قناعت کوونکې میرمن، که خاوند لږ ورته راوړه یا ډیره ورته راوړه په هغه باندې صبر وکړه، قناعت یې وکړه، شور او غوغا یې په کور کې جوړه نه کړه لکه نن ورځ چې په ځینې کورنیو کې موږ وینو. دا ښځه هم جنتي ده. دریمه ښځه چې هغه جنتي ده چې د خپل د خاوند په نشتوالي کې د هغه پرده ساتونکې ده، او بل دا چې د خاوند په مال کې خیانت نه کوي او د خاوند په مخه کې هغه چپتیا غوره کوي، خاموشه وي. دا ښځه هم جنتي ده. څلورمه ښځه هغه میرمن ده چې د هغه خاوند وفات شي، هغه سره کوچیان واړه یتیمان پاتې شي، دا بل خاوند نه کوي او د خپل اولاد ښه سالمه تربیه او روزنه کوي. که د دې په خاوند کولو باندې د دې د اولاد تربیت، د اولاد اخلاق خرابیږي، نو دې ته نکاح غوره نه ده. باید چې د خپل د اولاد سالمه تربیه وکړي، او که د اولاد روزنه او تربیت بل څوک کوي بیا کولی شي چې بل چا سره ده نکاح وکړي. او هغه 4 ښځې چې محمد رسول الله ویلي چې هغه به په جهنم کې وي، اوله هغه میرمن ده چې د خپل خاوند ته بد رد وایي، د خپل خاوند ته ناولی، د خپل خاوند ته بیکاره خبرې کوي. که میړه له کوره ووځي د خپل نفس ساتنه نه کوي، او که کور ته راشي د خپل خاوند ته بد رد وایي، نو دا ښځه جهنمي ده. رسول الله ویلي چې دا به په جهنم کې. نن اکثره خویندې موږ وینو چې د خپل خاوند ته بدې ردې وایي، د هغه په نشتوالي باندې هغوی خوشحاله یي، او چې کله کور ته راشي د هغو په وجود باندې خفه وي، او چې خاوند یې د کوره ووځي د خپل نفس ساتنه هم نه کوي. رسول الله ویلي چې دا ښځه دوزخي او دا ښځه جهنمي ده. دویمه میرمن هغه میرمن ده چې هغه د خپل خاوند سره زیارتی کوي، د خپل د خاوند د وس نه پورته کارونو ته د خپل خاوند اړوي، او په زوره ورباندې هغه کارونه سرته رسوي. د خاوند د غریب او بیچاره په زړه کې 10 روپۍ نشته، دی په زوره د کوره وباسي چې ما به بازار ته بیایي، هغه جامه به ما ته اخلي چې هغه د 10,000 د 15,000 یا د 20,000 روپیو ده. نو دغه میرمن چې د خپل خاوند سره زیاتی کوي، خاوند به بیچاره نو هغسې خاوند چې ښځه دې ته باسي نو اړ باسي، چې د زوره د کوره اوباسي چې ته ما سره لاړ شه بازار ته، او د وس نه بره په هغه باندې شیان اخلي. رسول الله ویلي دي چې دا ښځه جهنمي ده، دا به دوزخ کې وي. دریمه هغه میرمن ده چې د کور څخه د وتلو په وخت د پردیو خلکو څخه پرده نه کوي، په ډول او سینګار له خپله کور څخه وځي. شته داسې خویندې نن ورځ موږ په خپله ټولنه کې وینو چې بغیر د عذر نه، بغیر د ضرورت نه د خپل د کورونو نه وځي، او چې کله د کور نه ووځي نو هغه اسلامي حجاب چې یو مسلمان خور لپاره د اسلام مقدس دین تایید کړی دی د هغې مراعت نه کوي، او په بدبختي او په مصیبت کې اخته وي. څلورمه هغه میرمن ده چې د خوراک او خوب څخه پرته بل کار نه وي، د مونځ سره مینه نه لري، د الله او د الله د رسول او د خپل میړه او د خاوند بې پروایي کوي.